बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम زما ګران خوږه ملګرو دوستانو چرته چوي خاد او آباد اوسئ. نن مهم خبرونو کې یو خو تاسو ته الریډي پته ده چې اسلام آباد کې پی ټی آی پارلیمنټیرین سره او د پی ټی آی وزیر اعلی خیبر پختونخوا سره د کابینه ورغړي میسور دي. میسور مطلب چې بند کړي شوي دي. دا خو الریډي نن دا درېمه ورځ دا چې دا کېږي نن درېمه شپه هم پارلیمنٹ کې اصل کې اپوزیشن لیډر شپې او دغه شانتې صورتحال ورته پیدا شوی. بل طرف الله جل جلاله خو هسې مخ کامرې دي او په کې پي هاوس کې مخ کامرې دي. خو اصل کې صوبې وزیر الله دلته ناستې ټوله مشنګري دلته ده. هلته صوبه څه کوي کوم په صورتحال دی. صوبې کې نن هم اوازونه راوچت شوي دي. ځینې کسان درخواستونه ورکړي دي چې صوبه به څوک چلوي. دې سره سره بل طرف ته که موږ ګورو د پاکستان پالیسیانو کې عمران خان چې کوم د سترګې معامله ده دا کم ځای ته یې ورسوله. یعنی اخر کار د حکومت څومره هم موږ ووایو د ناهیلي چې هغه اوس پټېږي نه، هر څه ښکاره کېږي. بل طرف ته ورسره د پاک افغان ریلیشن او ترخم بارډر باندې اوس ویل چې روژه کې به خلاصیږي. یعنی څه معاهده یا هغه به نه وي، خو دا یو انساني همدردي توګه باندې داسې خبرونه نن چې کوم دا باقاعده موږ ډېرو څه خبرې مو وکړې نو هغې تصدیق کوي. او ورسره د افغانستان پاکستان بیا د ډاکو سلسله هم شروع شوې ده. اوس سټارټ په اخلو لومبی د اسلام آباد سچویشن نه چې نن هم ولیدل نه کې پي هاوس ته څوک پرېږدي او نه هغې بار پرېږدي. هغه کې وزیر الله خیبر پختونخوا سهیل افریدي سره د کابینې غړي یعنې ټوله کابینه او نور مشنګري یعنې کوم دا سرکري مشنګري دا چیف سیکرټري او نور حساب کتاب. اوس دلته یو خو دغه صورتحال دی چې دلته بند دي. بل پارلیمنټیرین پارلیمنٹ هاوس کې اپوزیشن لیډر محمود خان اچکزي سره تقریبا 15-20 کسان هلته دي او نور چې کوم دي هغه لاجس کې دي. یو عجیبه غونې صورتحال کې کېنولي دي. خو دا خبرې کېږي چې دا اصل ډیل صورت ده، ځکه زیات پروټیسټ نه کېږي. بل طرف ته خیبر پختونخوا موټرویز دغه لارې تړلو سره هم ډېر زیات مشکلات رامخته شوي دي. هغه هم تاسو وینئ. خیبر پختونخوا نه یاره ده چې هلته نه کسان راځي، نو دې وجې نه کېږي. خو بل طرف ته د عمران خان علاج چې کوم دی هغه باندې متضاد خبرونه راځي چې الشفا ته راوستو 20 منټه 13 منټه علاج یې وکړو او دغه یې وکړو او دغه شانتې په هسپتال کې ورته ټیم ځي کېږي. خو هغه پراپر چې کوم داخلي سیستم ده یا عمران خان پته ولګي چې دلته کې موجود ده هغه سیستم نشته. ډېر په خفیه طریقې سره او ډېر په یرې سره او ډېر غټې سیکورټي سره کوي دا معاملات. وجه همدا ده چې د عمران خان نوم هم ګورئ په میډیا باندې بند کړی شوی دی، بانی پی ټی آی ورته وایي. دغه وجه او وجوهات هم دغه دي چې هغه بیا څه بیان جاري نه کړي، څه هغه نه وکړي چې کوم ولس دی هغه بیا راپاسي، یعنې خاص کر د پی ټی آی فالوورز. ورسره د احتجاج کومه سلسله ده ډېر عجیبه ونې صورتحال کړی دی. ویل کېږي دا چې دا ډیل دی حکومت سره هغه دی. بل طرف ته وایي چې وزیرلان بورډ دی دغه شانتې علي مخان شو نور داسې چې دا کسان هغه بورډ دي چې دې طریقې سره به دغه معاملات یعنې د علاج او دا به باقاعده رپورټ هم راشي، الشفا به هم جاري کړي، نور به هم جاري کړي، بیا به معامله یخه کړي. اوس دغه باندې صورتحال باندې دی یو طرف ته شلټر دا جوړ کړی چې عوام ګوري، یعنې پی ټی آی ورکرز ګوري چې موږ د هغه خان دپاره خپل جدوجهد کوو. بل طرف ته حکومت سره خپل دغه تاو پیچ لړوي او چې دا معامله یو طرف ته بوځي. خو دلته کې حکومت ناکامي ډېر په ښکاره باندې هر څه ښکاره ښکاري چې مشنګري بالکل فیل ده او دلته اوازونه هم کم اوچتېږي، هغه هم عجیبه دي. بیا خیبر پختونخوا کې نن وکلاو بیانونه موږ ولیدل، دغه شانتې نور چې موږ صوبې صرف احتجاجونو ته پاتې شوه یا دغه ته پاتې شوه. اخر دلته ډېر زیات کار وي، یو چیف ایگزیکټیو وي وزیر اعلی، ډېر معاملات وي، ډېر کیسې وي، هر څه په ځای باندې
همداسې پراتی دي، بس خدای راستی دا ټول سیستم نظام د چلیږي. ورسره که تاسو وګورئ ترهګرۍ چې کوم پیښې دي، اوس د مکې خو آلرډي تاسو اسلام آباد کې ولیدې، په جنوبي اضلاع سایډ، په خیبر ایجنسي یا داسې نور خلک ډېر زیات په یره ترخه کې او ډېر په مشکله کې دي. وکې خیبر پښتونخوا خلک موجود دي. مشکل چې هغې تاسو وګورئ بېشماره دي، مسایل بېشماره دي، بجلی لوډ شیډینګ، ګیس لوډ شیډینګ، ګیس نشته، دغه شانتې روډ نور ډېر پرابلم دي صحت معاملې کې. خو ورسره ورسره د امن او امان صورتحال کم دی، هغه ډېر زیات ناکامۍ سره موږ ګورو چې مخامخ دی. او د دې مخ ته به څه کېږي هغه به اوس تاسو ته بیا وړاندې کوو. خو اوس په دې وخت کې پاک افغان ریلیشن کې که تاسو وګورئ چې بیانات خو دواړو طرف ته راغلل، خو اوس د تورخم بارډر لارې خبره چې کومه کېږي هغه نن موږ د درو ذموار کسانو سره، سفرانو سره، همدغه شانتې نور چې کوم په دې بارډرز باندې منیجمنټ باندې کار کوي، نو هغه ته دغه امکان یې ظاهر کړی دی چې چونکې مذاکرات نه کېږي، نورې خبرې مخ ته نه ځي، کیسه هغه کېږي، خو خلکو مشکلات له وجې او دغه یو اسلامي میاشت او بختورې میاشت په وجه باندې ریلیکسیشن به پیل کوو. خو اوس دغه به ډیټ وایز وي، یا یو هفته پرېږدي، سوره پرېږدي چې دا خلک تګ راتګ سلسله ده، یا کم سمون نه یو بل پلوي سار دي چې دا خپله کې وړی راوړي. خو دغه اوس چمن بارډرز باندې هم ده او په تورخم بارډرز باندې هم دا خبره اوس کېږي. نو اوس ګورو چې دغه اعلان کله نه کېږي او دا کله نه خلاصېږي او څومره ټایمه پورې پرېږدي. نتایج خو تاسو ګورئ چې نتایج ورته هغه شانتې میلاو نه شول او نقصان زیات روان دی، دین به دین روان دی، ډېر زیات مشکلات. تاسو ته موږ طاهر قادري صاحب نه سوري نورحل قادري صاحب خبرې چې هغه د خیبر ایجنسۍ سره تعلق دی، نامور شخصیت دی، چې څومره نقصان کېږي عام روزمره خلکو، هغه خو په خپل ځای باندې پروت دی. خو الټه چې کومه فایده دوی ته رسوله کوله، د ترهګرۍ لارې نیول، د نورو لارې نیول، یا افغانستان ته زور ورکول، یا دغه معیشت، یقینا چې پاکستان ته څومره نقصان دغه څه نیم په نیمه افغانستان ته به هم وي، ډېر زیات به وي، ډېرو څیزونو کې به وي. خو هلته نه هغې په دې خبره باندې ټینګوالی او دغه شانتې دوایاتو په حوالې سره، لکه د صحت په حوالې سره، د نورو په څیزونو سره خپل حالات هم کنټرول کړي دي. نو اوس ګورو مخ ته چې څه کېږي. فلحال اپډیټ هم دغه او تاسو نه خواست دا دی چې که ملګرو نه یم سبسکرایب کړی، لازمي سبسکرایب کړئ، نور څه شیر هم لازمي کوئ، او کلیک دا چې کوم تم بټن دی لایک دا خو لازمي وي. ډېره مننه، خوشحاله او آباد اوسئ.